وایي د پښتنو قامي جرګه ناکامه شوه. ملګرو دغې جرګې ته څوک خلک وایي چې دا ناکامه شوه او څوک وایي چې دا کامیابه شوه. زما په خیال کې ناکامه هغه خلکو دپاره ده چې چا غوسته چې په دغه ورځ به پښتانه داسې یو فیصله کوي چې هغې به وایي چې موږ د پاکستان نه جدا کیږو، موږ به ټوپک راخلو، موږ به مزاحمت کوو، موږ به وسلوال مزاحمت کوو، موږ به پښتونستان جوړو، یا نور داسې بېشماره خبرې به چې کمې تاسو اورېدې د 11 اکتوبر نه مخکې چې په سوشل میډیا به کېدې. دې کې زیات تر خلک هغه چې کم افغان ډایسپورا ده چې کم په بهر ملکونو کې ناست دي، هغې دغه شانتې یو څو خلک هغې دا کمپین کولو چې په 11 اکتوبر به تاسو ګورئ دا پاکستان به ماتیږي، پښتانه به ټوپک راخلي، پښتانه به چې دی یو ځان له نوي هیواد جوړوي، د دې پاکستان نه به ځان جدا کیږي، لوی افغانستان به جوړوي. دغه شانتې خبرې به تاسو اورېدلي. نو زما په خیال چې کومه دا د دې 14 اکتوبر نه پس چې کوم دا بیانونه راغه، نو د دې بیانونو د وجې هغه کمې خبرې چې کېدې، زما په خیال د هغه خلکو دپاره دا یو ناکامه جلسه، یو ناکامه جرګه وه. اوس زما په خیال کې دا یو د پاکستان پښتنو ته، هغه خلکو ته چې چا غوسته چې د پاکستان پښتانه د رایوځای شي او هغې د خپلو مسایلو او د خپلو وسایلو متعلق کینی او یو جرګه دې وکړي او یو فیصله دې وکړي. نو زما په خیال هغه ټول دا شانته سوچ چې رچاو، د هغې سوچ مطابق دا د پښتنو قامي جرګه کامیابه شو. زما په خیال په دې کې څه هم داسې خبره نشته چې هغه یا د پاکستان د آیین خلاف ده، یا د پاکستان خلاف ده، یا د پاکستان د پښتنو خلاف ده، بلکې یو ډېره ښه پرېکړه وشوه، خلک را یوځای شو. ډېر داسې خبرې دي چې په هغې باندې نور تفصیلات پکار دي، نور ایکسپلینیشن پکار دی، په هغې باندې نور ډیبیټ پکار دی. خو که موږ دې ته جرنلي وګورو نو دا هغه پښتنو دپاره چې څوک پرامنه پښتانه دي، څوک په پاکستان کې ترقي غواړي، څوک په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار غواړي، څوک غواړي چې پښتون دې مخکې ترقي وکړي او د پاکستان کې دې د هغې ته یو خپل د آبادۍ، د خپل د طاقت، د خپل وسایلو مطابق هغې ته یو شیر ملو شي. نو دا د پښتون قامي جرګه یو کامیابه جرګه ده زما په نظر باندې، او زه دې ټولو منتظمینو ته مبارکباد ورکوم چې ټول پښتانه را یوځای شو. پښتانه را یوځای کېدل ډېره ګرانه خبره ده، خو بیا هم پښتانه را یوځای شو. هغه خلک چې چا پروپیګنډه کوله، څوک ډایسپورا ده چې په بهر ملکونو کې ناست دي، یا ایون په پاکستان کې یا په افغانستان کې، چې هغې د پښتنو ته وایي چې تاسو مزاحمت شروع کوي، وسلوار مزاحمت شروع کوي، د دې وطن نه جدا شئ، خپل وطن مات کوي، خپل وطن تباه کوي، یو نوی هیواد جوړ کوي، موږ سره شامل شئ. هغې دپاره دا نقصان دی. هغې دپاره هم ښه خبره ده چې هغه دغه شانتې پروپیګنډې پرېږدي او د خپل وطن د ترقۍ، د خپل ملک د ترقۍ، د پرمختګ دپاره چې دی هلې ځلې وکړي. او دا هر یو څو کاله پس، یو څو میاشتې پس داسې یو نوې غوندې پروپیګنډه شروع کېږي چې هغه زمونږ او ستاسو ټول قیمتي وخت ضایع کړي. نو زه د دې هغه ټول خلک چې دې جرګې ته راغله، صوبایي حکومت هم ډېر د هغې ته مونږ له پکار دی چې مونږ د صوبایي حکومت هم شکریه ادا کړو چې صوبایي حکومت هم دا فیسیلیټیټ کا، سیکیورټي ورته ورکړه او دا یې کامیابه کړه. وفاقي حکومت پیلنی د هغې چې کوم کردار و هغه ډېر ښه نو، خو د هغې نه پس هغې هم په دې اماده شو چې د پښتنو ته چې څوک دلته را یوځای کېږي، دې جرګه ته دې پوره فیسیلیټیشن ملو شي. نو د ټولو هغه خلکو چې څوک دې ته د خیبر پښتونخوا نه، د نور ځایونو نه راغلي دي، د کراچۍ نه راغلي دي، د نور قامونو نه راغلي دي، پنجابي راغلي دي، سندي، کشمیري، بلوچي راغلي، د ټولو هم ډېره مننه. الله دې پښتانه دا شانتې په اتفاق ساتي او د خپلو مسایلو حل به انشاءالله موږ خپل وکاږو. موږ ته د نور چا ضرورت نشته. ډېره مننه. الله هم خوشحاله و آباد ساته.